د پاکستان وفاقي حکومت د مارچ په اومه د پټرولو او ډیزلو په نرخ کې د لیټر په سر 55 روپۍ سیواوالی راوستی. د کومې وروسته چې د پټرولو نرخ د 322 او د ډیزلو نرخ د 330 روپو سیوا شوی دی. د حکومت په وینا چې دغه سیواوالی د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروسته په ملک کې د تیلو د کمی له وجې راوستی. دلته کارګو کې لوډینګ کار کوم څه دا لوډر دی لکه او دا پټرول ته دغه شو 55 روپۍ ګران شو. لکه دا موږ لپاره ډېر مشکلات پیدا کړي. موږ به مخکې کرایه نه سیوا کوو، کرایه نه به څوک مني نه لکه یو قسمه. په دې کرایانو کې لکه خلک نه دی خوشحاله یو قسمه. موږ به سیوا کوو او کور دا دی چې بس کور خو نه چلېږي، په رشته د مزدورۍ کې نه چلېږي. لکه اوس پټرول ګران شو، کرایه نه څو ګرانې ورکوي نه، نو بس نه کېږي. لکه په دې ګران وخت کې نه کېږي. لکه بس اوس په دې کې زندګي ډېره ګرانه شوه، په دې نه تېرېږي وخت. ځکه چې کور مثال که ځان به واخلم یو کسي او 5-6 کسه ورته ناستي نو لکه به څه کوې؟ په دې خو کار نه کېږي. هغه خو د ملکونو جګړه ده، د عوامو خو نه ده چې عوامو له پکې زور دی. د ملک په سطح باندې دی، د حکومت په سطح دی، د عوامو له دا زور خو ټول دی خو عوامو له راځي چې یا پېټرول ګران کړه.